سلامونه درنو ملګرو او دوستانو، هیله ده چې ټول صحتمند اوسئ او وخت مو په خیر. بیا هم یو ځل تاسو ته راغلاست یم او هیله ده چې ټول خوشحاله اوسئ. درنو دوستانو، په تېر ویډیو کې موږ په کنلسټیک باندې لنډ غږېدلي وو چې کنلسټیک ما په چارټ کې تاسو ښودلي په عملاً همداشان د کنلسټیک په جوړښت او مفهوم او په هغه سټرکچر باندې موږ غږېدلي وو. صحیح ده. په دې ویډیو کې به موږ د هر یو کنلسټیک باندې موږ غږېږو چې دلته تقریبا 18 کنلسټیکونه دي چې د هر یو کنلسټیک جدا جدا مفهوم او معنا لري او د مارکیټ په پیژندلو کې او ډایرکشن په معلومولو کې ډېر زیات رغم رول لري. نو هر یو لوستل د هر یو معنا باندې پوهېدل دا موږ سره لپاره کومک کوي، موږ سره کومک کوي تر څو موږ وکولی شو چې په بازار کې ښه ټریډ وکړو او د بازار هغه ویو موږ ته په صحیح او منظم شکل سره معلوم شي او د په معنا مفهوم باندې موږ پوه شو او همداشان موږ کولی شو چې ارتقا لیکو چې مثال د بازار ډایرکشن په کوم لور ته روان دی. صحیح دی. نو درنو دوستانو تر پایه راسره پاتې شئ. په دغه ویډیو کې به د هر یو په کنلسټیک باندې موږ جدا جدا موږ بحث کوو، د هغې په جوړښت باندې به بحث کوو، څنګه معلومیږي او په عملي شکل بس په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم کنلسټیک باندې به زه وغږېږم. صحیح دی. نو هیله ده چې تاسې د خوښې وړ وګرځي او که چېرته ویډیو مو خوښه او لایک کړه نو خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ او هیله ده چې د ویډیو او چینل د سره هم لایک او سبسکرایب کړئ. صحیح دی. نو راځو لومړی په همر ته. همر باندې موږ غږېږو چې حمل د کومه سي په سره هم دی او څنګه معلومیږي او په څه وخت کې دا زیات کارول کېږي او څنګه موږ کولی شو چې معلوم کړو. صحیح دی. د همر شکل چې دی موږ لرو یو بیرش همر دی او بل دی بولش همر. صحیح دی. نو چې کله بولش راځي هغه همداشان د دې شکل هم درته تاسو ته معلومومه او تاسې به په دواړو شکلونو باندې به پوه شئ. نو همر اصلا په عامیانه اصطلاح چې تاسو وایم چې د چټک په حساب باندې هغه چکش چې ورته وایي که نه د هغې په حساب باندې دا څه کي ټک وهل کېږي. صحیح دی. ټک وهي او چې مثلا کله چې ته ټک وهې نو هغه زور په چي باندې ځي په هماغه بیم چې میخ باندې ځي او لکه میخ ته ورته سر یې داسې ګرده دی او لاندې ستنه ده. نو چې کله چټک وهې نو په هغه په صورت کې په میخ باندې نو میخ چې کېږي نو ښکته ځي. نو یعنې د هغې میخ ته ورته په دې شکله لکه دغه شی. نو د دې دا د کنلسټیک هغه دی ویک دی یا هم هغه لانګ چې په دې کې بیا چې کېږي دلته د دې مفهوم معنا دا ده چې مثلا په ډول دا بولش دی. نو بولش کې او سیلران دلته راغلي دي تر دې ځای پورې راغلي تر عین تر دې ځای پورې. صحیح دی. چې تر څو په خپل کنټرول کې واخلي. نو سیلر راغلي تر دې ځای پورې. صحیح دی. نو بېرته چې شوي دي په دغه کنلسټیک کې چې دا د بولش کنلسټیک دی. صحیح دی. نو دلته بېرته بایرز چې هغوی راغلي دلته بېرته د دې ځای پورې البته دوی سیلرانو ونه توانېدل چې دې مارکیټ دلته کلوز کړي. نو بالاخره بایرز بېرته راغلل. نو بایرز چې وکړه دوی په خپل لاس کې ونیو کنټرول یې بیا یې بېرته مارکیټ یې پورته یوړو تر دې ځای پورې او بالاخره مارکیټ یې څه شوی مارکیټ یې دلته اوپن شوی و او چې شوی او دلته بېرته کلوز شو. صحیح دی. دا هغه صورت کې چې کله چې بولش وي. نو بولش نه کله چې بولش په صورت کې دلته رامنځته شي نو تاسې په دا باید اټکل وکړئ چې مارکیټ دلته بل کنلسټیک جوړوي. صحیح دی. نو دلته بل کنلسټیک جوړیږي نو د دې امکان شته چې مارکیټ نور هم څه شي پورته لاړ شي. نو همداشان د همر کنلسټیک د دې دغه ډېر دی چانس ډېر دی چې مارکیټ څه شي پورته لاړ شي. صحیح دی. نو که چېرته مارکیټ دا په دې معنا ده چې تاسې حتمي به لاړ شي خو یعنې دلته 50% د دې امکان شته چې مارکیټ څه شي پورته لاړ شي. نو په دغه صورت کې تاسې د دې مطمئن اوسئ چې کله چې کنلسټیک کله چې مارکیټ د همر کنلسټیک دلته چې کوي جوړښت رامنځته کېږي نو تاسې باید پوه اوسئ چې مارکیټ پورته روانېږي او بالاخره موږ کولی شو چې په دغه ځای کې د انټري منظمه نقطه ده چې کله چې موږ دلته انټري واخلو. صحیح دی. انټري چې موږ کله واخیستو نو په دې معنا چې دلته موږ کولی شو چې د خپل د ریوارډ او ریسک او ریوارډ په ریشیو په معلومولو سره ټارګېټ دلته ونیسو او د ده کنلسټیک په اخر کې چې دغلته د دې ویک تر اخري تر څو ټولو لکه لویسټ لیول دی. صحیح دی. تر ټولو لویسټ لیول په دغه ځای کې موږ چې وکړو دلته په دغه صورت کې هغه سټاپ لاس او یا سټي چې ورته وایي او دلته یې ولګوو
او په مقابل کې دغه هلته ټي پي ولګوو. صحیح دی. نو مونږ کولی شو چې د دغې روان نه او یا هم د دغې د ډایرکشن نه مارکیټ په دغه صورت کې چې کله مونږ دغه ځای کې مونږ واخلو او په دې صورت کې چې دلته مونږ ټي پي واخلو او په دغه ځای کې انټري وکړو او دغه ځای کې مونږ ټي پي وکړو یعنې ټیک پرافټ واخلو، نو دلته د امکان شته چې مونږ څه وکړو په مارکیټ نه مونږ ګټه ترلاسه کړو. صحیح دی. نو اوس دلته لږ لږ معمولي باندې غږیږو چې دلته چې دلته لیکل شوي دي. صحیح دی. د سقوط څخه بیرته راټوپ دا څه معنا؟ یعنې همر د دې شکل همدا دی چې کله چې همر له یو مشهورو مثبتو نمونو څخه دی چې ښکته ټرین یا ډاون ټرین ته څرګندېږي او تصور کړئ چې توپ مثال په ډول چې ښکته ځي. صحیح دی. کله چې توپ ښکته ځي نو بالاخره بیرته چې کېږي توپ بیرته پورته ځي. نو همداشان ما تاسو ته مثال درکړې چې همر کنل سټیک چې کله چې د دې زور سیلرانس راځي تر اخره پورې دلته ورسوي خو بیرته هایر راځي د بایر د هغوی کنټرول په لاس کې نیسي، بیرته دا کنل سټیک پورته ځي او بالاخره په دغه ځای کې چې کېږي اوپن کېږي او دلته اوپن شوی او دلته بیرته چې کېږي کلوز کېږي. یعنې په دې معنا ده چې دلته بیرته کنټرول په بایر په لاس کې نیول کېږي. صحیح دی. هغوی په خپل لاس کې اخلي. نو دلته د قیمت د پورته کېدو غټ چانس دی، لوی چانس دی چې تاسې کولی شئ چې په دغه مارکیټ نه بیا تاسې څه وکړئ انټري وکړئ او پرافټ ترلاسه کړئ. نو څه ډول ښکاري؟ کوچنی جسم دی او پورته برخه کې تاسو ته ما وویل چې دلته کوچنی برخه او کوچنی جسم دی او اوږد د ښکته سوري لري، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دلته اوږد او ښکته سوري یا شیډو لري او لږ یا هیڅ پورته سوري نه وي، یعنې دغه ځای کې یا لږ یا معمولي شانتې وي او یا هم بیخي نه وي په دغه صورت کې. صحیح دی. نو په ښکته ډاون ټرین کې وي یا په ښکته ډاون ټرین کې او یا هم په پورته ټرین کې دلته چې کېږي راولاړېږي. نو کله چې ډاون ټرین کې وي دا په دې معنا چې بازار ښکته ځي، هم په ډاون ټرین کې وي او هم په بولش ټرین کې وي، اپ ټرین باندې. صحیح دی. نو بازار معنا چې کله چې په دغه صورت کې پلورونکي قیمت ښکته کړي وي خو پیرودونکی بیرته جګړه کوي چې وي او بیرته بیا خپروي او دا ښیي چې پلورونکي په خپل ځواک لاس په ورکوي او پیرودونکي راځي. ګورئ ما تاسو ته مخکې ویلې چې دلته سیلر راځي تر دې ځای پورې. صحیح دی. او بیرته سیلر کنټرول لاس ورکوي، نشي کولی چې کنټرول ونیسي. نو دلته ټمپرري لپاره چې دغه خلاص نشي بیرته بازار کې هغه بایرس راځي او هغوی په خپل لاس کې نیسي او بیرته چې پورته ځي. صحیح دی. نو راځو بل ته انګلفینګ نمونې ته. چې کله چې انګلفینګ ته راځو نو بولش او بیرش انګلفینګ. انګلفینګ مطلب دا چې پروټیکشن چې دی پروټیکشن یعنې پروټیک کوي، چې پروټیک کوي دغه بل دغه کنل سټیک لکه څه رقم لکه مثال په ډول دا چې دی دا دی یو کنل سټیک. صحیح دی. او بل کنل سټیک دی دغه. صحیح دی. دا کنل سټیک دی. نو دلته طبعا معلومیږي چې دا کنل سټیک د دې کنل سټیک نه چې دی پورته دی. نو دلته دغه ځای کې چې شوی دا کنل سټیک دغلته هغه کلوز شوی دی او دا کنل سټیک دغلته کلوز شوی دی. یعنې دا وړوکی کنل سټیک چې شوی دا یې پروټیک کړی دی یا یې نیولی دی یا یې په خپل په سیوري لاندې راوستی نه. نو دا چې کړی پروټیک کړی دی یعنې دا یې نیولی دی په خپل لاس کې او دی دغلته کلوز شوی دی او دی دلته. نو په دې معنا ده چې انګلف په دې معنا چې دا ساتنه یې کړی دی یعنې نیولی دی یا یې پوښلی دی. نو دا غټ کنل سټیک دا بولی شي همیشه یعنې په پورته تګ باندې وي او دی چې دی بیریش وي. صحیح دی. بیریش په دې معنا ده چې ښکته طرف ته روان وي. صحیح دی. نو کله چې په دغه صورت کې دغه کنل سټیک چې کله یې وپوښي دا په دې معنا ده چې دغه بولش انګلفینګ پیټرن دی. صحیح دی. بولش انګلفینګ. او کله چې دلته موږ راځو دغلته نو یو کنل سټیک دا شو. صحیح دی. او بل کنل سټیک هم دا شو. نو دا چې شو دغه یې دلته یې وپوښول بیرته یعنې پوښل شوی دی. یعنې څنګه؟ یعنې په دې معنا ده چې دغه کنل سټیک او د کنل سټیک دغه یو کوچنی او دا یې غټ دی. دلته دا کوچنی او دا یې غټ و. یعنې په دې معنا ده چې دا اولنی کنل سټیک چې دا بولی شو چې د دې امکان و چې پورته لاړ شي نو دې ته چې دا پورته لاړ شي بل کنل سټیک دلته چې را پیدا شوی نه نو دلته یې چې کړی دا یې بیرته پوښلی. څنګه یې پوښلی دی چې ځکه چې دا بیرته سیلرز په خپل لاس کې اخیستی نو غټ کنل سټیک دلته جوړ کړی دی
نو کله چې غټ کنستک جوړ